دا سپین مولا قاسمی وزیر ستاسو په څنګ ولاړ یم، په هر میدان د خپل مظلوم ولس په ننګ ولاړ یم، د پښتنو د لرو بر د لښکر سر ته به ځم، کوم ژوندی د اکتوبر د لښکر سر ته به ځم، د هر یتیم د اوښکو پور به یو په سل اخلم، د ګیلمن زړګي به دل اخلم. لچا ګیله وکړم او چاته شکایت وکړم، لچا ځان وژغورم لچا نه حفاظت وکړم، پردي مې نه پرېږدي په ځمکه خپل مو هم نه پرېږدي، د ملک واکدار مو تنګوي اتل مو هم نه پرېږدي، ځینې ځوانان مو په جیلونو کې بندي پراته دي، ځینې ځوانان مو د مرګي خوله کې بندي زخمی پراته دي. منم چې زمونږ نه په یو وخت کې کوتاهي شوې ده، د پښتنو د مشرانو نه غلطي شوې ده، د بوبړو شهیدان ګلان خو یاد وي درته، د اشناغر په وینو سره ځوانان خو یاد وي درته، دې تور کارغره ته 6,500 ګلونه مړه کړل، د پښتنو په قتل عام یې زړونه ښه ساړه کړل، بیا یې د هر کور نه د 1 روپۍ حساب واخیسته، د هر مقتول یې د ګولۍ حساب واخیسته. دې تور کارغره ته 6,500 ګلونه مړه کړل، د پښتنو په قتل عام یې زړونه ښه ساړه کړل، بیا یې د هر کور نه د 1 روپۍ حساب واخیسته، د هر مقتول یې د ګولۍ حساب واخیسته. دوی انتقام نه واخیست، لاره یې بدله کړله، بس دوی د عدم تشدد فلسفه خپله کړله، صرف یې ناره وکړه چې وي به زمونږ تل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار. کاش دوی انتقام نه واخیست، لاره یې بدله کړله، دوی بس د عدم تشدد فلسفه خپله کړله، صرف یې ناره وکړه چې وي به زمونږ تل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار. وایه په خاوره مو اختیار او واکمني کومه ده، په د 50 کالو کې خپلواکي کومه ده، کاش چې دوی د هغو شهیدانو پور اخستی وای، کاش له ریاست یې خپل اختیار په زور اخستی وای، اوس به پښتونخوا کې بل د ظلم جبر اور نه وای، اوس به په نارو او په جلسو ستړی منظور نه وای. کاش چې دوی د هغو شهیدانو پور اخستی وای، له ریاست یې خپل اختیار په زور اخستی وای، اوس به پښتونخوا کې بل د ظلم جبر اور نه وای، اوس به په جلسو او په نارو ستړی منظور نه وای. د بعضې خلک په قومونو کې نفرت خوروي، دا وجراتیان په ولسونو کې نفرت خوروي، دا غږ پردی دی چې مولا د امن غږ نه کوي. چپنان صاحب دا غږ پردی دی چې مولا د امن غږ نه کوي، دا غږ پردی دی چې په دغه لاره تګ نه کوي. دا سپین مولا قاسمی وزیر ستاسو په څنګ ولاړ یم، په هر میدان د خپل مظلوم ولس په ننګ ولاړ یم، د پښتنو د لرو بر د لښکر سر ته به ځم، کوم ژوندی د اکتوبر د لښکر سر ته به ځم. مننه. دا غږ پردی دی چې مولا د امن غږ نه کوي، دا غږ پردی دی چې پر دغه لاره تګ نه کوي. دا سپین مولا قاسمی وزیر ستاسو په څنګ ولاړ یم، په هر میدان د خپل مظلوم ولس په ننګ ولاړ یم، د پښتنو د لرو بر د لښکر سر ته به ځم، کوم ژوندی د اکتوبر د لښکر سر ته به ځم، د هر یتیم د اوښکو پور به یو په سل اخلم، د ګیلمن زړګي به دل اخلم. د هر پښتون د هر یتیم د اوښکو پور به یو په سل اخلم، د ګیلمن زړګي به دل اخلم. خو زما سپېڅلي شهیدان له یاده مه وباسئ، خو زما سپېڅلي شهیدان له یاده مه وباسئ، معراج الدین شیخ نصیب خان له یاده مه وباسئ چې د دې خاورې په ناموس باندې غلبل شو، هغه مولانا میرزا جان له یاده مه وباسئ، شیخ نور محمد عظیم استاد چې یاد وي درته،
شیخ نور محمد محمد عظیم استاد چې یاد وي درته د نور سلام په څیر ګلان له یاده مه وباسئ چې د مومن په دنګو غرونو کې ژوندي دفن شول هغه اصلي مسلمانان له یاده مه وباسئ چې د مومن په دنګو غرونو کې ژوندي دفن شول هغه اصلي مسلمانان له یاده مه وباسئ که امن غواړئ نو لمن د ورورولۍ ونیسئ که امن غواړئ نو لمن د ورورولۍ ونیسئ که امن غواړئ نو مضبوطه دا رسۍ ونیسئ که امن غواړئ نو قانون د سپین قرآن وغواړئ که امن غواړئ نو مدد له پاک سبحان وغواړئ له توجه څخه مو نړۍ